ښه راغلاست. ګرانه زده کوونکو، په نننۍ جلسه کې موږ انتروال لولو. راځئ ګرانه زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ عنوان څه ده؟ انتروال. ګرانه زده کوونکو، انتروال تعریفوو اوس که A B دوه حقیقي عددونه وي. A او B دواړه چې شي وي حقیقي عددونه وي. که A B دوه حقیقي عددونه دي لکه چې B د A څخه لوی اوسي. دا زموږ د انتروال تعریف ده. ګرانه زده کوونکو، موږ درې ډوله انتروال لرو. لومړی څه ده؟ خلاصه انتروال ده. خلاصه انتروال. ګرانه زده کوونکو، د اصلي شمیرو مجموعه x چې د سمبول په واسطه د A څخه لوی او د B څخه کوچنی وي، یعنې A B په شکل باندې ښودل کېږي. A B په شکل باندې ښودل کېږي او د خلاصه انتروال په نوم یادېږي او دا په لاندې ډول ښودل کېږي. ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، لکه تصویر لیکو چې زموږ A B مساوي ده x په داسې حال باندې چې موږ x چې دي په حقیقي اعدادو کې شامل اوسي، چې موږ x دي د B څخه کوچنی او د A څخه لوی وي. د دې انتروال نمایندګي چې د یوې محدوده ست دي په لاندې ډول موږ د اعدادو په محور باندې ښودلی شو. ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، لکه موږ د اعدادو محور لرو. دغه نقطه څه ده؟ صفر. لکه موږ وویل چې x د A څخه لوی او د B څخه کوچنی دی، یعنې څنګه کوو؟ دلته یو نقطه ټاکو، دا به A وي. دې خوا ښه ځیر شئ مثبت لایتنه یي ده او دې خوا منفي لایتنه یي. نو د A څخه B لوی دی، یعنې زمونږ x دي د A څخه لوی دی، یعنې په دې قسمت کې راځي مثبت خواته. B یعنې x د B څخه کوچنی دی، یعنې د B دې خواته راځي. نو زمونږ د حل نقطه کوم یو دي؟ د A او B په منځ کې. دغلته چې کومه عدد قرار لري د A او B په منځ کې، دا زمونږ د حل نقطه ده او دې ته خلاصه انتروال ځکه وایو چې دغه دوه خانې وګورئ، موږ دواړه سپینه پرېښودله. په دې معنا چې A او B د x یا د دې انتروال په حل کې شامله نه ده، خو د دوی دواړه په منځ کې چې کوم عدد قرار لري، دلته چې هر عدد وي په دې محور باندې، په دا محور باندې هر عدد څه قرار ولري، دا د حل نقطه یې ده، خو خپله A او B د حل نقطه کې نه راځي. نو ځکه دې ته موږ خلاصه انتروال وایو او په دغه شکل باندې ښودل کېږي. ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، موږ وویله چې انتروال درې ډوله دی، یعنې درې انتروال انواع، یعنې درې ډوله دي. لومړی څه ده؟ کوم یوه ده؟ تړلی انتروال. دوهم څه دي؟ نیمه خلاصه انتروال ده. نیمه خلاصه انتروال. دریم څه دي؟ نیمه تړلی انتروال. نیمه تړلی انتروال. موږ انتروال ولوستله. یو نوع د انتروال چې مستقل دي هغې ته خلاصه انتروال وایي. بیا بل څه دي؟ تړلی انتروال ده، چې بیا د خلاصه او تړلی انتروال په منځ کې دوه نور انتروالونه دي، چې یو نیمه خلاصه انتروال ده، بل نیمه تړلی انتروال ده. څرنګه یعنې ګرانه زده کوونکو، تاسو ښه ځیر شئ. لومړی راځو تړلی انتروال ته. که موږ د عدد
یعنی دا مبدا صفر ده دلخوا مثبت لایتنۍ ده او دا محور عدد چې دي تر منفي لایتنۍ پورې ادامه لري. دلته فرض کوو چې دا زموږ د A نقطه وي او دا هم زموږ د B نقطه. دلته ویلی چې X د A څخه لوی دي او د B څخه کوچنی دي، یعنې د A او B په منځ کې کرات لري. یعنې مونږه د دې انتروال د ښودلو شکل څه تړلی ده. په دې شکل باندې ښیو دغه نقطې چې ګورئ په خلاص انتروال کې به مونږ سپینه پرېښودله، خو په تړلی انتروال کې دې ته رنګ ورکوو. دې ته وایي تړلی انتروال شکل. اوس راځو نیمه خلاصه انتروال ته. که مونږ د عددو محور ولرو په دې شکل باندې ښه دېر شي ګرانو زده کوونکو، دا د مثال په ډول مبدایي صفر. همدارنګه زموږ X دي د B څخه لوی کوچنی او د A څخه لوی، یعنې مونږ فرض کوو چې د عددو محور دې خوا مثبت لایتنۍ دې خوا تر منفي لایتنۍ پورې ادامه لري. دلته یو نقطه راکړو دې ته وایو چې A او بل نقطې ته وایو B نقطه. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو، زموږ X چې ده د B څخه کوچنی خو د A څخه لوی دي. په دې شکل باندې ښیو. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو. نور دغه حل چې دي ټول په X حل دي، خو نیمه خلاصه په دې معنا چې B په حل کې شامله ده. B په حل کې شامله ده خو A شامله نه ده. د مثال په ډول که مونږ یو معادله ولرو یا انتروال ولرو، A قیمت پکې نشو وضع کولی، خو د E او B ترمنځ کومه عدد دي پکې وضع کولی شو، خو B خپله هم پکې وضع کولی شو. ځکه دلته وګوره مونږ وویله چې د دې انتروال نیمه خلاصه ده، یعنې B په حل کې شامله ده. دریم ته راځو چې نیمه تړلی انتروال ده. په دې معنا چې مونږ د عددو محور لرو، دې خوا یې تر مثبت لایتنۍ پورې ادامه لري او دې خوا یې تر منفي مبدایي هم صفر ده. که داسې ولرو چې مونږ X د A څخه لوی او د B څخه کوچنی دي، فرض کوو چې دا به زمونږ د A نقطه او دا هم زمونږ د B نقطه. نور X ده د A څخه کوچنی، د B څخه کوچنی او د A څخه لوی، یعنې د A او B ترمنځ کوم عدد قرار لري په دې انتروال کې شاملیږي. لومړی ګورو ګرانو زده کوونکو د مثبت خواته راځو، خانه نه سپینوو ځکه چې دا نیمه تړلی انتروال ده، خو دوهمه خانه یا د A نقطه مونږ توروو ځکه چې دا په هر کې شامل دي. د دې دواړه ترمنځ پورې ښه توپیر ته ځیر شي ګرانو زده کوونکو. نیمه خلاصه انتروال په دې معنا چې لویترینه عدد چې دي لکه B څه ده په هر کې شامل ده، خو کوچنیترینه عدد په دغه انتروال کې چې A ده په هر کې شامله نه ده. دې بل ته وګورئ، دې برعکس ده، یعنې په دغه انتروال کې نیمه تړلی انتروال کې دغه لویه عدد چې دي په حل کې شامله نه ده، کوچنیترین د دې انتروال د حل په نقطه کې د انتروال په حل کې شامله ده. نو ځکه دې ته مونږ نیمه تړلی انتروال ویلی شو. دا و ګرانو زده کوونکو زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم.